د عقیدې د لحاظه زه پوښتنه لرم زه تخلص حنفي خیر ځان باندې ډېر هغه معلومات دي او د دې د قرآن تلاوت په کوم سټایل او انداز سره کوي که نه دا ماته د شیعهګانو په طرز باندې ښکاري تاسو مذهب تایید کوئ او مذهب شته زما مذهب شته دی ولې نشته دی په کوم مذهب تاسو زه د ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام خبره ختمه شوه دا سړی ما پرونی خبره وکړه تاسو ما ویلي وو صلوات دا مطلب دا صلوات کې اوچته دا هغه ماډل د نبی علیه السلام ته دښمني لري حتی د هغه پیغمبریم چې د علي کرم الله وجهه د خوانه غصب ګڼي دا یو ډله د شیعهګانو کې زما ډېر شک داسې کېږي خدای نه وایي ډېرې خبرې دي دا مه پټوي داسې چل شو حنفي صاحب یو خبره ته کوم تاسو بدې مه ګڼئ هسې خپل د ژوند یو قصه ده مونږ سره دلته یو کس و د هلمند او همایون مې الله دې وبخښي اوس مړ دی دا همایون به چې کله راغی نو ما نه به د مړګرو انډیوالانو په دې مجرتوب دور کې پوښتنې کولې چې یاره دا شیعهګان څنګه دي نو شیعه به ما به لږ تاریخ دا کوو چې ورسېد نو د ما هر صحابي پورې د نبي علیه السلام هر صحابي پورې نبي علیه السلام پورې یا بیبي دغه پورې فاطمې پورې خیر هغه خو ډېر تاییدوي د نبي علیه السلام بیبي پورې عایشې پورې دی لګېږي نو په دغه صورت کې زه دې ته مسلمان نشم ویلی نو دا هغه ډېر به وبه خندلې کې به اسماعیل ناصري صاحب دا به دوه پوښتنې به یې وکړې خو اخلاقو نه ډېر ښه انسان و یو وخت تېرېده چې د چا په 80 پاونډو باندې مړ کړ او زه لاړم د پولیسو نه مې 2 ورځې بعد هغه باډي ماته راکړه چې کله مې هغه اوچته کړه دا باډي چې جمعیت ته بوځم نو وقت راته غوږ کې ویل وایي چې دا خبره کوم دغه ته مو بیا دا سړی چې شیعه و بیا زما هغه مړي نه شرم راته ما ښځې په مخکې ما په شیعهګانو دونه ډزې کړې وې او دا شیعه و ما له همایون موږ ته حال نه ویلې نو زه نو به خبر چې پښتنو کې شیعهګان شته دي او د هغه نه را په دې خوا زما په حنفي صاحب باندې بالکل د عقیدې لحاظه زما مشکل حل شوی دی دی مذهب نه مني او چې کله مذهب نه مني دا حدیث نه مني چې حدیث نه مني د پیغمبر اسلام باندې سره مشکل لري نو زه تاسو د دغسې مجلس نه چې څوک زما د دین نه مني نه محترمه خبره واوره خبره واوره که نه ده څه وایي ما خو تا ته ویل چې زه د نبي علیه السلام په مذهب یم نو ته څنګه ما ته ته شیعه ته پلانې دي بستان ته د نبي علیه السلام مذهب کېدی نه شي مذاهب په دغه وخت کې نه وو ته خبر نه سپینه خوالې دې په سر کړې دنیا د حاله خبر یې نه چې دنیا څو بغرۍ ده دا څه معنا ورکوي دا یا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین دا څه معنا ورکوي دا آیات ګوره زه په دې باندې زه پوهېږم ته ما نه ډېر ښه پوهېږې چې ته پوهېږې خو دا ترجمه کوي په خبره باندې پوه شي که نه نو ته راځې موږ سره جنګ جګړې کې ته شیعه ته فلانې ته بستانې که څه سوال دي میدان ته سوال په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې ستا د عقیدې پلویان څومره دي ګوتو په شمار راته ولې وروره د عقیدې په مثال چې راشي که نه د جناب محمد رسول الله یو قسم عقیدې والا نو قرآن چا نه مانه یو کس هم نو د هغه مبارک یو کس وراننوتو دنیا یې دله په بل مخواله د همدې کلام د همدې قرآن په ذریعه باندې حنیفي صاحب محترم زمونږ ډېر برباد شوي 2 څلوېښت کاله د جنګ وشو دا بل جګړه چې روانه نو زه تا نو سوال کوم قربان دې شم راځي اعتراض کې دغه آیات څه معنا ورکوي ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین دا څه معنا ورکوي معنا په پوه شم چې د مسلمانانو دغه آیات باندې عمل کوي او دغه طالبان څه معنا عمل کوي څه شی عمل کوي څه عمل خو چې ته په خبره باندې سر د خلاص شي که نه چې مذهب نو حاجي صاحب زه به تا ته یوه خبره وکړم د حنفي صاحب دا هدف دی که نه چې یو سړی مذهب نه مني هغه د دین نه دی خارج هغه ګوره مذهب خو چې دی دا امام ابو حنیفه رحمه الله شافعي رحمه الله مالک دا څلور مذهبه د امامان چې دي یا امام بخاري رحمه الله دا صحیح ده خدا الله په قرآن کې وایي چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو زما اطاعت وکړئ او زما د رسول اطاعت وکړئ خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خذوا عني مناسککم که مناسکني دغه حدیث دی دا زما قبل رسول الله یعنی ما نه زما طریقې زده کوي که نه داسې ګوره که مذهب ته راشو اوس ګوره علما دي امام ابو حنیفه رحمه الله شافعي رحمه الله دا علما دي موږ ورته ښه د احترام په سترګه ورته ګورو د انبیاو ورثه دي حق پرست علما دي موږ ورته احترام لرو او که یو سړی وایي چې زه امام صاحب نه منم یا امام شافعي نه منم یا امام احمد نه منم زه فکر کوم په دې کې به داسې حرج نه وي ځکه چې د الله او د الله رسول نه دي ویلي چې تاسو د امام ابو حنیفه یا د دې متابعت وکړئ د الله او د الله رسول وایي ګوره د الله او د الله رسول وایي چې تاسو زما متابعت وکړئ او زما د رسول متابعت کوي رسول الله وایي چې ما زمانه چې زما طریقې زده کوي
صحیح ده زمانه ګوره اوس وایي که نه چې صلو کما رأیتموني اصلي رسول الله داسې مونځ وکړئ لکه څنګه چې زه کومه داسې خو نه دي ویلي چې صلو کما رأیتم امام ابو حنیفه یا امام الشافعي داسې نه دي ویلي خبره ده که نه اوس د مذهب کې زمونږ دې سره مشکل نشته دی چې زه مذهب نه منم حاجي صاحب ما ته پخوا به چې وو که نه د مذهب دومره عقلي دلیل درته وایم پخوا به چې مونږ واړو د پېښور کې چې اوس دغه نو چې لږ ورانې به مو کوي یا به د چا ماشوم و د ماشومان به څوک به مو واله نو داسې به راغې مور به یې راله وایي د پلار مذهب دی داسې کوم د پلار مذهب دی داسې کوم خو چا راته نه دي ویلي چې د پلار نبي دي داسې کوم یا نه راته چا د الله کې ځکه چې چې ته مذهب داسې دا ګوره د عقلي دلیل دی هر شي کې مذهب خلکو راته یاد کړی دی نو مذهب داسې یو شی دی مذهب پورې به مونږ نه خلو سره زموږ حدیث دی ګوره څه چې کتاب مشکل نشته دی نه بخښنه غواړم څه چې کتاب وي موږ ته کتاب الله معتبر دی پوه نه شوې دغه ځکه ټکر راکنه زه خو تاسو نه چې ته مذهب نه منې او دا سعودیان دي مذهب نه ته خو خبرې له غوږ کېده که نه نو زه مذهب منم که نه خو کوم مذهب تاسو نه زه مذهب نه منې ته اوس مسلمان نه یې ته خو خبرې له کوم مذهب نه منم ګوره کوم مذهب نه منم په دې خو ځان پوه که نه امامان څو قسمه دي تاسو زه پوښتنه کوم دا چا امامان کړ دا خو تا امامان کړي دي وروره خلکو امامان کړي دي الله د طرف نه دله یادوم چې تی بیخي مو نه منې که نه په ده ته نه کافر کېږي خو ته چې دا د حدیث انکار کوې تاسو په دغه مشکل یا لا حول ولا قوة الا بالله د دې خلکو په اول دا د دې د موضوع کې ورننوتی دي سر له د دوی سر خلاصېږي نه ته ورته یو څه وایې دا بل څه وایي زه تا ته وایم الله پاک وایي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين دا امامان شو امامان یادی وی دوی به څه کولو دوی ته موږ وحی کولو دوی به د ښه کارونو عمل به کولو زکات به ورکولو مونځ به کولو موږ لره عابدین عبادت به زمون کولو چا امامانو امامان دو قسم دي یو امام د الله د طرف نه چې کوم دی دا ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې دا امامان دي او یو د خلکو جوړ کړی دی مونږ جوړ کړی دی دا امام شافعي صاحب دی دا امام حنبل صاحب دی دا امام مالک صاحب دی دا امام فلانی دی دا بستانی دی دا مونږ جوړ کړی دی مونږ هر وخت د اوس د هغه امامانو که څه مشکلي د کتاب سره که څه مشکل راځي کتاب سره وګورو که کتابي پروف کوي څه مشکل ورسره نه لرو که کتاب وي نه د هغه دین که پیروي وکړو که موږ دغه مکلف نه یو موږ د خپل د دین ذمہوار یو د خپل د قرآن او د خپل د حدیث ذمہوار یو دا بس دا خبره ده ډېر مهمه خبره ده احسن الحديث بالکل موږ د خپل د قرآن او د حدیث موږ ذمہوار یو موږ د ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام د پیروي کنه کوو موږ غلي یو دا څه لګي زه د هغه پیروي ته چې نه کې ته مسلمان نشي قرآن کې دا کله چې قرآن راغی اوس په دې قرآن کې بعض آیاتونه دي چې هغه د بل څور د مسکړه رد کې راغلي ته اوس په دې باندې کوم ذکر راغلی آیات خو ته وایې خدای دې هغه اعوذ برب الفلق چې دا کنه د دین د باندې حکم کوي قل يا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم تعبدون ما اعبد ولا انا انتم تعبدون ما اعبد كنتم والذين ايات من غلط ویلې دغه غلط دی ویل خیر دی نور غوندي یو څه خو دی ویل ښه ګوره زه د خویم چې مرته ویل قرآن او حدیث دې دواړو نه انکار ته مه کوه یو منی یو نه منی نور زه تا ته نه وایم زه د حدیثو نه انکار کوم حدیث دوه قسمه دي زه بار چغې وایم حدیث د احسن الحدیث دی او لا اول حدیث دی تا به دې قال بنیاد وانما لكل امرئ ما نوى دغه نه بغیر ته یو نه منی نه زه هغه شی منم چې په جناب محمد رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی دا حدیث نه دا قرآن شو کنه ته ویل شي هدي الله نزل احسن الحديث کتاب الله نازل کړي په جناب محمد باندې بهترین حدیث کتاب نازل کړي دی دا الله د طرف نه څه پیښې نازل شوی دی دا هغه بارک سره خبرې اسلام په دغه باندې اقوال باندې شک لري نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت به ضرور کې بالکل به کوي بالکل فرض دی لا بکی نو ته ولې بیا خبره نه مانی دا خبره ګور ما کله ویل زه د نبی توبه نعوذ بالله د نبی علیه السلام د خبره نه اوس فرض ته بخاری صاحب شوی ته بخاری صاحب شوی ته نبی علیه السلام استاد دغه یو خبره کوم استاد خیر د لګ انټرپشن مې وکړ اجي صاحب د یو سړي چاته ویلی وي الله دې روغ جوړ لره هغه ته ته هم چونان وي داسې بیا خپل سړی دی زه ته الله دې روغ جوړ لره دا مته هم چونان وي هغه نه پوهېده په هم چونان باندې هغه په دې هم چونان په معنا نه پوهېده چې دا هم چونان څه معنا که نه
دلته چې د حنفي صاحب مطلب دی زه د تخو واضحه کوم ما وسره مخکې پرې کې خبرې وکړلې احسن الحديث هغه حدیث د رسول الله هغه قول چې د الله د کتاب سره ټکر نه لري د الله د کتاب سره مخالفت نه لري ځکه چې بعض وخت د الله په کتاب کې یو څه ځینې موضوعي حدیثونه اساس شوي لکه د پیرانو صاحبانو چې اساس کړي دي د ځان اساس کړي او دا واقعیت حقیقت دی ځکه چې زیارت ته ځي او زیارت ته سجدي کوي د زیارت کان دا داسې شوي دي که نه یا چې ولی په هوا کې والوته یا چې مثلا ولی په روان او بس سین ورته چې پر شو بس دا بیسته ورتیر شو که نه نو یونس علیه السلام چې د مې په خېټه کې هغه ته نه پرش کېده او دلته چې ولي ته چې پر شو دا سین پر شو که نه د دې نه چې احسن الحدیث نه د دې دا مطلب دی زه درته ښه واضحه کړم د دې د غمچنان قصه شو ما ته پته ده د دې په هدف تاسو یوم صحیح لا اوسه پورې نه دی رسېدلی دا حدیث مني د ما ته وایي چې زه حدیث منم خو احسن الحدیث څه مطلب هغه حدیث چې د الله د کتاب سره معارض نه د الله د کتاب سره چې په ټکر کې نه هغه حدیث چې ځانه جوړ شوی د ځانه دغه شوی لکه دا زمونږ د بعضې ملایانو چې په منبرونو استعمالوي چې کینې صرف د رحمان بابا شعر وایي بیا ورپسې یو د ځانه موضوعي حدیثونه هم پکې ډېر ووایي داسې نو هغه چې دا څوک نه مني نه زه منم نه بل مني او نه هېڅوک هم نه مني صرف یو خاص دغه الواخواره ملایان دي دا خپلو مفاوس لکه د اصحاب دی دا په یو مذهب کې نشته په یو دین کې نشته دا د مړي پسې دا په دویمه ورځ او په درېیمه ورځ او په اوله ورځ او څلوېښتي او دا جمعګي دا بیخي په اسلام کې نشته دی خو موږ یې کوو د ملایانو موږ ته یو دلیل پیدا کړی او دلته دا د خیرات نه خلمنې کوي نو حدیث احسن الحديث نه دا مطلب دی د حنفي صاحب چې د الله د کتاب سره معارض نه د الله د کتاب سره په ټکر کې نه کوم حدیث چې د الله د کتاب سره په ټکر کې هغه زنه منم کوم چې په ټکر کې نه هغه منم خبره خلاصه ده او دا چې خپل توحید زما الحمدلله د توحید عقیده ده په توحید او زمنو مقلد پیژنم او یو شیم دا شی نه زنه پیژن تقلید مخلوق دغه چې شی وایي دې کې هیڅ څوک تاسو سره مخالفت نه کوي خبره ختمه ده همچنان خبره ده کنه وایم دا څه قمقل سړی دی وزوته خدای له روغ جوړه وي ته همچنان وزوته همچنان ده همچنان نه لته شي وي سره ته نه چې ته هم داسې آفرین بالکل صحیح خبره ده دا هغه حدیثونه موضوعي حدیثونه چې چا جوړ کړي او په حدیثو باندې تبي په نبی عليه السلام تبي او یا په خپل سر باندې لګي په دغه الفاظ باندې چې وایي موږ هغه نه منو مسلم دغه شی زه ما کنه زه خو دغه شی خراب وای دغه شی زه ما کنه دغه فریاد لکه چې احسن الحديث احسن الحديث صحیح حدیث صحیح حدیث احسن الحديث او داخله اصلا احسن الحديث پیژنیم نه من الناس من يشتري له الحديث احسن الحديث احسن الحديث او د پښو په دې باندې موضوع ستاسو په هدف باندې پرونم پیغام یو سنه پښو هم ځکه مې سره به بحث وکړ او نن په صحیح پښو چې دا انما الاعمال بالنیات فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها دا ته معنی حنفي صاحب دغه ځای پوښتنه اوس صحیح راغلی کنه زه سره په کې جګړه نه کوم زه د نظم نور ملګری براشي خو لږ ځکه زمونه ډېر مولایان دي چې سر له مړه وي هر څه به مني هر څه به مني الله باندې لان کی ویلي دي ابا مني دا د ما غوسه دي خلکو لرازي چې هغه ورو سمون نو کوي تا مشکل او مراد سره انا في سبب خبر سره موافقه دوست ترم استاد خبرو د طرز او د اواز معلومیږي تم د مشرقي او دا ورو بالکل نه شوي او دا شی چې دا د قانون مشرقي څخه سره موافقه زه خبره کوم ته زه د فاروق استاذ تو دا شويه او کافر ده 200 تحفيز شي په دې باندې ګوره ها ډیرونه وته دي آیات ترڅ چې کنه دا آیات ترڅ چې د شنو د کنه خلوي چې لکه صلوات نو خلک دې باندې کنه د شیعاګانو په طرز نه په بل طرز وي او دغه په مشرقي کې دا طرز نه چلیږي وسړی ته په ژبه وغږیږي ته د افغانستان په ژبه د پښتنو په ژبه د خپل منطقي په ژبه دا خبره کې صحیح خبرې دي خو لګي کوي هغه غوسه باندې کوي په غلط طرز باندې کوي دا طرز صحیح کنو عقیده خراب نه ده او عقیده نه مشکل شته دی بعض طرز کې اختیار خبره دی کړه طرز صحیح منم نه یم زه لږ غوسه نه کوم دا ګوره هغه انسان چې حق بیانې هغه غوسه ورځي هغه ته پوه نه شو او زه د الله آیاتونه وایم زه د نبی عليه الصلاه والسلام مبارک هغه حدیث چې هغه احسن الحديث دی هغه صحیح حدیث هغه بیانوم
دا بعض خلک دي اکثر ملایان داسې دي وینه وروره ته که صحیح او که غلط دی ټول به مني زه هم وروره چې غلطي نه منم مخکې تاسو ولور باره کې وروره دا د منطقي کتاب دی چې په خدای بعضې منطقي د افغانستان کې چې ولور وانخلي وایي دې ته سپک وکتل څه کوي اوس دا په کوم دین کې نه خو دا څوک وروره دا ټول دا مشکلات دي که نه نو دغه ټول مشکلات دي زموږ حدیث ما حدیث د نبی علیه السلام حدیث تمانی کنه زموږ ورور قرآن زموږ څوک حدیث د نبی علیه السلام نه مني کافر دي نو دا دغه وایم پرونه تا باندې ټاپه لګوي شک غني نو الله چې د رسول اطاعت کو دا د الله اطاعت دي بالکل صحیح ده چې وګوره ما د مشکل حل کزي په ځم ته سړي په هدف رسیدل یو ما سړي په هدف رسیدل مشکل دا چې د همچنان خبره وکنه هغه همچنان چې بس هغه دی احسن الحديث ولا دلته احسن الحديث چې خلکو پیژندل نو دا نه ښکاری دوی ته ولا دا نه ښکاری حنفي سره د مکتب کومه په 1992 خبره ده اخیری کالمو نو دلته پکتیاوال راغی موږ سره په شپه کول ایران راغله او ډریور د تیلی ډریور دوی وایي چې ایران کې سپلای وشکې هغه چې کله راته جوړاوه و هغه موټي کنځلې وکړي دغه ته یو ایرانی کنځلې وکړي عمر رضی الله عنه زما دا سپلای جوړ شي زبم ګورم او چې سپلای مې جوړ شي و مې تړل کنه خمه خپې شاخه کړو د مرد استاد یا غاړه تیلی د سکم په کنځلې وکړه علماء خدای د غرق نه کا مونږ ته ټول یو برابر دي مونږ ټول ته یو رقم احترام په پورو ډېر غوساوي چړې لا د سره راغیسته په ډېر غوساوي سره د سوچ کو پرته جګړه دا بيخي په کافر دی دا زه حدیث وګورم منته به تابان سونه غوسه راځي نه زه په پوښتنه بلک بالا وړو کې شګه شته زه تجارت کوم او زما ورته دورون انډیوال دا نوم شه دا نوم دولت ماته دی ابو بخا زمانه حنیفي تا پیژنه حنیفي صدیقی صاحب ته په مطلب پوه شو دا سړي سرول د خلکو جنگات خو دا ته کې نه د نمائندګي وکړه زما ډېر مخالفین دي انا ګره ما چې دا سړی په اول ورځ واورید کنه دی ګره بعضي وخت چې دی کنه د عربي کې ډېر لویه قاعده ده چې البلاغه في الكلام مطابقه لمقتضى الحال بالکل بلاغت او فصاحت په کلام کې چې هغه دی چې حال تقاضا کوي کې سړی هغه خبره وکي دي چې موضوع یو دم بدل شو دی ویلي چې ز اکوبکو ته خبره لاړه احسن الحديث او خیر هغه پاورس چې پښپز وته زه وته شو مخمو کړی چې لایف ته دغه شو باندې وته پاتې شو الله دې ته مغفرت نصیب الله دې ته مغفرت وکړي ما خصن مونږ زمانه ته د سالم ته د مخام مرانه ته درې مونږ مې پیلل ځکه چې سخت شو ګیر مې کړو هغه د لایف مې چې به او سبي چې را پاسې نو مونږ نو کړو د لایف مې واورید او خلکو په ډېر فتوی ولګول چا ویل یو شو چا ویل بل شي خو ما هم د سرسري واورید چې دقیق مې وانه ورته مل افسوس چې دغه اوس دې یو څوک نو چې چا وته ویلي افسوس دا چې زمون په خپل ملایانی په خپل دغه مسلمانانو نور په چې دین ملا ته پرې خېله و اذا ملا به کنه او صبر وکړه چې ملا ور پسې را مطلب دا چې زی چې شیم نه به د دې خبرې چې ما په بل ورځ واورېدې په بل ورځ نو واورېدې پرون او نن زمو د دې مشکل حل دی مشکل حل دی خو خبره دا ګور هغه پرون هغه یو څو نور زمو توحید پرس ملګری دي هغه راغلی او پرون راغلی ډېر خلک دي هغه په دې هدف لا اوسه پورې نه پوي نو به چې ما دا سړی خو مکمل سټډي کړه د دې انټرویو به خبرې به ما بار ووري ځکه چې دا څه شی دی چې د دین څه شی دی چې د زیادت او نقصان نه مني که زیادت دی په کوم ته ام د ایمان نه اخلاص او نقصان دی په کوم ام د ایمان نه ځکه چې الله وش اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اوس دا چې مکمل شونه چې دی کې چې یو د غیم سوګونه مني هغه د دین اخلاص دی هغه کې د دین هیڅ اثر نشته ختم دی هغه ما وبیا دا احسن الحديث او له الحديث ما چې لږ یو کتابونو ته مراجعه وکړه نو ما چې دا مکمل دا کنه د خبره یو حدا پور احسن الحديث دا خو زموږ عقیده ده دا خو د ټول امت مسلمه ده عقیده ده چې احسن الحديث ما نه ما له الحديث نه منم په له الحديث کې مناسب ما یو بل ډیر ټکی را پیدا کړل او الحديث چې په هغه وخت کې د دې یو د دې شراب مجلسونو او نور د سندرو مجلسونو او خزه بغډېدلې د دې ته هم له الحديث ویلي ما په ډیر سخت کو خو لکه نا وخت شو باندې ودې ته ویل شي او هغه خبرم له الحديث کې راځي چې په رسول الله باندې د ځان دروغ تړلي حدیث دلته ته د پیران ووره ګوره ما مخکم دي اعتراف په لایف کې دا خبرو که زمون چې دین د ملانه خراب دي ملانه باندې مخنه غواړم ته لیکچر د کم کچر درو خلک کوم سوال لري پښتون لري چې مناسب ځواب ورکړي
ها نو دا اخرنه خبره کوم نو زمون دین چې د ملانه خراب دی چې د ملانه خراب نه کنه والله کنه هیڅ مشکل نشته دی چې د الله د رسول دا بیان مشکل نشته دی زه بس دا چې پرون ما د حنیفي صاحب یعنی مطلق د پم په وهله وکړه د حدیث نه من موږ مخامخ سره د توت درج کړو توت درج کړو اغلب ویلي د اوس مخامخ هم کچیر دا سره د حدیث نه منکر کافر دا هم په دې عقیده ده که څوک د حدیث نه منکر کافر دا مرته ویلي خو او خدای دې بالکل حسن الحدیث نه چې منکر شي خود کافری خبره خد دا مرته ویلي دي په دې خبره اني اوازه خبره ذاخرنه خبره کوم زګما حدیث یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دلته چې اوس تاسو به یو څوک دا یو چاته خبر راوړو نو تاسو به په هغه کې خطا تحقیق کوئ دغه به کوي اوس یو سړی چې فلانه سوق چا وژلو فلاني وژلو نو تاسو نه چې تبع فلاني په ورځ نه یو په تحقیق کې نو چا وژلو نو موږ تحقیق کوو الله دې بس موږ تاسو ټول د توحید عقیده موږ تر نصیب کې تراف څه زبر نه ختته شمه کما څه غلطي شو نه